او ما بار بار تاسو ته دا حدیث ویلی دی چې الله وی حدیث قدسی دی چې بنده په ما څنګه ګمان کې حق شان ورسره کو چې کله ستا زړه کې دا وکنه چې الله زما مرسته نه کوي الله دې بیا یقیني مرسته نه کوي او الله زما غریبي نه ختموي بیماري نه ختموي الله یې نه ختموي خو چې کله دې د الله نه ښه امیدونه ساتل که نه څه چې ته غواړې او څنګه امید ساتي الله به سره حق شان کوي کیدای شي لږ وخت پکې ولګي او پړی چې څومره راکاږي که نه نو دومره زر هغه شلېدو ته تیارېږي نو څومره چې راسخته ډېرېږي او څومره مصیبت ډېرېږي نو د ختمېدو وخت یې نږدې او ګورې نه شپه چې دی په شپه کې تیاره کله زیاتېږي د اخري وخت کې که په اول سر کې تیاره زیاتې په اخره کې تیاره زیاتې هم هغه تیاره کې بیا رو رو رڼا راوځي نو خلک وایي سحر راختو واله دی دغه شان دا سختې د مصیبتونو د هر څه الله ختموي نو موږ له پکار دی چې صبر او د الله نه امید ساتو او الله رب العزت چرته داسې کار نه کوي چې په هغې کې زموږ سره ظلم کوي وما ربک بظلام للعبید الله چې څه کوي په هغې کې به زموږ دپاره څه وي زموږ دپاره به خیر ښه یو بله فایده په دې واقع کې هغه دا ده چې په نیکانو خلکو پورې به نه خاندي د نیکانو خلکو پورې خندا کول استهزاء سخریه مذاق او ټوغې کول د الله عذاب له دعوت ورکول دي او ځکه حدیث کې دا راځي حدیث قدسی دی چې رسول الله وسلم وی الله وی چې څوک زما بندگان او نیکان بندگان تنګي نو زما د هغه سره اعلان جنگ دی الله د هغه سره جنگ کوي نو د الله نیکان بندگان به نه تنګوي لکه څنګه چې فرعون او فرعونیانو موسی علیه السلام تنګ کړی په قسمه قسم طریقو سره بني اسرائیل تنګ کړي انجام هغه بیا څه وکړه تاسو ولیدو د الله دوستان به چېرته نه تنګوي نه به په هغوی پورې خاندئ نه به سخریه او استهزاء او ټوغې په هغوی پورې کوي نن سبا دا سوشل میډیا دور دی او چې چا پکې څه ورکړو او خلک یې مخکې نشر کوي دا بعض نور څه ورته میلاو نه شي نو د دې دپاره چې زما دا ویډیو ډېر خلک وګوري په دین پورې خاندي والعیاذ بالله یا په علماو پورې استهزاء کوي یا ټوغې کوي د الله نه یره پکار ده یا د یو ملا نیم د لاسه چې هغه په سیاستو کې ګوتې وایي راوایي زموږ په دې ملکونو کې شتي باز او د هغه بعض کارونه غلطي د هغې د لاسه سړی علما ټول نه بدناموي نه دین بدناموي دا دین د هغه د نیکه دین نه دی او نه د یو ملا خاص دین دی دا د الله دین دی دا د عالم دپاره هم دی دا د عامي دپاره هم دی اوس که زه غلطي وکړم زه او یو غلط کار وکړم او ما نه کیدی شي او ما نه شوي دی انسان کمزوری دی نو د هغې د لاسه به نه ټوله دیني طبقه بدنامیږي نه به ټول علما بدنامیږي او نه به دین ته د کمي نسبت کیږي دا خبره یاده کېږي دا قانون دی نو په نیکانو خلکو پورې استهزاء مه کوه فرعون دا ویلي کنه ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين وی دی اوس زمانه غوره شو موسی علیه السلام یادو وی دا سپک انسان زمانه غوره شو مهین یې ورته و دی خو د خپلې خبرې وضاحت هم نشي کولی ځکه دا دا ژبه به لږ نښته دی خو د خپلې خبرې وضاحت هم نشي کولی دی اوس زمانه زورور شو دی زمانه ښه شو رب العالمین څنګه هغه تباه و برباد کو او هغه نیکانو خلکو له نجات ورکو نو په نیکانو پورې په دیندارو پورې به استهزاء او ټوغې دا به نه کوئ دغه شان په دې واقعه کې زموږ ټول دپاره یو دا فایده پرته ده او دا یو درس او عبرت دی چې چا هم د پیغمبرانو په کشتۍ کې سورلي کړې ده او هغې ته ختلی دی او د پیغمبر سره روان شوی دی رب العالمین هغوی له نجات ورکړی دی لکه بني اسرائیلو چې د موسی علیه السلام سره ملګرتیا وکړه الله وله نجات ورکړو کوم چې پاتې شوي دي پاتې شوي دي نو کوم سړی چې کامیابي غواړي هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو په
په کشتۍ کې د هغه د سنتو په کشتۍ کې چې نه یې سور شوی نو ته د طوفان نه بچ کېدی نه شي. د طوفان نه د بچ کېدو لار هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دي او د پیغمبر ملګرتیا. د پیغمبرانو په ملګرتیا کې کامیابي پرته ده، لکه څنګه چې الله رب العزت بني اسرائیلو له کامیابي ورکړې وه او هغه خلک یې تباه کړي چا چې د موسی علیه السلام سره دشمني کړې. یو عجیبه خبر هغه دا ده چې په دې ورځ حسین رضی الله عنه هغه شهید کړی شوی دی کربلا کې. او زه دلته د میدان کربلا د واقعي حقیقت او تفصیل نه بیانوم، په هغې باندې الحمدلله ما دوه درې پیرې خبرې کړي او هغه بیان تاسو را پیدا کولی هم شي. او واورئ بیا یې واورئ بیا یې واورئ، تاسو ته پته ولګي چې تاریخ څومره ګډوډ کړی شوی دی د دې قصې دپاره چې د میدان کربلا د حقیقت زموږ نه پټ کړی شي. نو حسین رضی الله عنه هم په دې ورځ شهید کړی شوی دی او موږ د هغه په شهادت باندې غمجن یو او موږ پې خفه یو او ظلم ورسره شوی دی او زیاتی ورسره شوی دی او چا چې وجلی دی او چا چې شهید کړی دی هغه لوی ظالم دی او خیرې ورته کوو او الله ته مخامخ کېږي او هر څه به ته مخامخ شوی دی، هر څه به ته الله تپوس کړي. خو په هغې کې موږ زیاتی نه کوو. زیاتی څنګه؟ د دروغو قصې پکې نه بیانوو او نه په هغه چا باندې بهتان لګو د هغه د شهادت چې د چا پکې لاس نشته او نه د هغې د لاسه صحابه کرامو ته بدې ردې وایو، نه د هغې د لاسه نیکانو خلکو پسې بدې ردې وایو. حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، هر مسلمان په دې باندې خفه دی، خو موږ ګورې غم او خوشحالي د شریعت په حدودو کې دننه کوو. ولې د حسین رضی الله عنه د ده دا پلار ډېر قیمتي نه دی علي رضی الله عنه، په هغه ورځ ولې ماتم نه کېږي؟ او دا د شیعګانو روافظو هغه چل ول دی چې دې کې معلومیږي. او بیا د علي رضی الله عنه او د حسین نه رسول صلی الله علیه وسلم غوره نو هغه هم شهید شوی دی، هغه هم د دنیا نه تللی دی. چا په هغه پسې ماتم کړی دی؟ کوم صحابي په هغه پسې ماتم کړی دی؟ ابوبکر صدیق د دوی نه غوره هغه د دنیا نه تللی دی، عمر ابن خطاب د دوی نه غوره هغه د دنیا نه تللی دی او شهید کړی شوی دی. عثمان رضی الله عنه خوارجو شهید کړی دنیا نه تللی، چا په هغه پسې ماتم کړی دی؟ ظلم خو د هغوی سره هم شوی دی که صرف حسین رضی الله عنه راټینګول په اصل کې دوی په خپل خباست باندې پرده چې کومه دوکه چې دوی حسین رضی الله عنه ورکړې ده. نو موږ د هغه په شهادت باندې خفه یو چې هغه سره ظلم شوی دی، خو دا هم د شریعت په حدودو کې دننه. نو په دې ورځ باندې د غمونه راتازه کول د اسلام طریقه نه ده. د ځان په زنځیرانو وهل دا د الله عذاب دی چې په دوی باندې مسلط کړی دی. او چې د چا په سینه کې د صحابه کرامو سره بغض پروت وي که نه، الله په داسې عذاب مسلط کړي چې خپله سینه په خپله په چړو باندې ووهي. ځکه چې دې سینه کې بغض د ابوبکر صدیق سره دی، بغض د عمر سره دی، بغض د عثمان سره دی، بغض د نورو صحابه کرامو سره دی رضوان الله علیهم اجمعین. موږ د ټولو سره محبت کوو، د اهل بیت سره، د حسن او حسین سره، د علي سره او د نورو صحابه کرامو سره رضوان الله علیهم. په دغه ورځ دا ماتمونه کول دا د اسلام طریقه نه ده. تورې کپړې اچول او په دې ورځ جړاګانې کول او په دې ورځ غمونه راتازه کول او شربت یې تقسیمول او سبیلونه لګول او په دې ورځ باندې چې دی واویلا کول، ګریوانونه شلول، لارو کوڅو ته راوته، دا کم غم دی؟ او حسین رضی الله عنه که چېرته وی او دا خلک یې لیدلی وي چې ګوره دوی باره کې داسې جنکې او هلکان یو ځای راوتي دي او څه کې موږ په غم د حسین کې راوتي یو. د کال 360 ورځې
او سره پاسه یا کم دی مونځ نه کوي خو په دې ورځ روډ ته راوتلی ځان په چړو باندې وایي ګیره یې نشتي برېت یې نشتي په بد حال باندې دمتوب کوي چرس کی بنګ سکي نشې کوي فحاشي کوي او په دې ورځ راوتلی وي زه په غم د حسین کې راوتی شیطان ورته دا عمل ښایسته کړی شیطان او بیا موږ دومره دین نه لرې پاتې شوي یو چې کومې قصې موږ ته روافظو او شیعګانو کړي دي بس موږ هم په هغه قصو روان یو اوسې پورې زموږ ډېر سنیان هم په دغه شربتو مربتو کې ولاړ او تقسیموي را تقسیموي او ډېر ورسره په دې غم کې او په دې میاشت کې به واده نه کې دا میاشت وي د غم میاشت لکه که چېرته ته وایې چې په دې میاشت کې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی ځکه په دې کې واده نه دي کول پکار نو بیا د کال 12 میاشتې به واده نه کړي ځکه چې په هره میاشت کې څوک نه څوک صحابي خو وفات شوی دی او شهید شوی دی او بیا د ربیع الاول په میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی په هغې کې واده کولی شو دلته واده نه شي کولی داسې خزعبلات دي او ګړې وړې قیسې دي او د تورې چیړلې کورونو ته اچول او دا څه چې کېږي زموږ په دې ملکونو کې دا ټول ناروا دي دا ماتمونه دا حرام دي دا په شریعت کې نشته الحمدلله زموږ په شریعت زموږ دین چې دغه واضحه کولاو صفا د نور په شان پړقېدونکی دین دی په هغې کې دا قیسې نشته په شهیدانو پسې او په مړو پسې داسې ماتمونه نشته حدیث کې راځي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب هغه سړی رسول الله وسلم وایي زما په امت کې نه دی چې د غم په وخت کې خپل مخ په څپېړو وهي او خپل ګریوانونه اشلوي دا په دې امت کې نه دی او الحمدلله چې الله موږ د دې عذاب نه ساتلي یعنې دا وینې به اوس موږ به هم بیولې او د دوی دا مولیان او دا پټکو والا دا په دوی پورې ښه خاندي مذاق پورې کوي یو هم دې میدان ته نه راوځي چې ځان په چړو باندې ووایي او ځکه دا یو نه یې تپوس وکړو چې سی به تاسو په خپله دا کار نه کوو وایي ما په خپل ځي باندې بل کس له پیسې ورکړي دا به یې کوي او دوی په جړا کوي د درو او حسین سره دا وشو حسین سره دغه ظلم وشو حسین سره دا یو د در اکثر پکې دروغ دي زه دا نه یم چې ظلم نه دی شوی ظلم شوی دی خو د هغې په بدل کې خو موږ ناروا کارونه نه شو کولی که نه نو دا یوه خبره یاده کړئ دا یو څو خبرې د دې ورځې د مناسبت سره او د میاشتې په مناسبت سره ما تاسو ته په تادۍ سره وکړې الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه په دې مبارکه میاشت کې راضي شي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د بدعاتو او خرافاتو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات د موسی علیه السلام سره د حسین رضی الله عنه سره او د نور انبیاء او صحابه کرامو ټولو سره د الله زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي او انشاءالله د درسونو سلسله به هم په حقه ترتیب سره بیا شروع کوو او اکثر ملګري نه دي خبر نو هغوی خپل ملګري خپل انډیوالان ګاونډیان او چې څومره د خیر خبر خورولی شي هغه خور کوي ځکه چې ستا په دعوت باندې چې څومره خلک راځي او بیان اوري او په هغې عمل کوي نو په هغه هر څه کې ته د ثواب حقداري او دا یو داسې تجارت دی چې زموږ نه پکې څه معلوم نه لګي صرف وینا لګي چې ته یو چا له دعوت ورکړي چې راشي او هغه بیا راځي او بیانونه اوري نو ستا میټر ورسره هم سټارټ دی او که زوړ ترتیب کوم چې د اختر نه مخکې د اتوار د ورځې نه درسونه شروع کېږي د جمعې پورې انشاءالله مقه سلسله وی الله رب العزت دې موږ ته دین وښیي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګه پورې د دین خادمان او د دین ازده کوونکي وګرځوي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين